سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند به مو ښه روان وي. د یو نوي درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن ډېر یو مهم درس دی او ستاسو ټول نه مې دا غوښتنه چې تاسو ټول دغه درس اخره پورې وګورئ تر څو زده یې کوئ. ملګرو، نن زموږ ستاسو درس چې کوم دی هغه د اتخ په اړه باندې دی. اتخ څه ته ویلی کېږي، موږ سره اتخ افعال کوم دي او دا موږ په جمله کې څنګه استعمالولی شو. بل مختلف ضمیرونو سره موږ مختلف اتخ افعال لرو چې هغه کم دي. نو نن زموږ ستاسو د درس د اتخ په اړه باندې دی. وبخئ، اتخ ډېر یو ضروري افعال دي. ډېر زیات موږ تاسو په روزمره ژوند کې په فرانسوي کې استفاده کوو. د دې استعمال به انتهایی زیات دی. نو د دې لپاره دا ډېر مهم دی چې دا موږ په دغه اوسني سټیج کې په دغه حالات کې دا زده کو ترڅو مخکې موږ په اسانتیا سره لاړ شو. راتلونکي درسونو کې به تاسو اتخ نه استفاده ډېره زیاته کوئ، استعمالوئ به ډېر، جملې به ډېرې جوړوئ. نو دې لپاره اتخ باید موږ تاسو اوس سم صحیح زده کو. نو تاسو په کوشش وکړئ ډېر پریکټس په وکړئ. اتخ څه ته ویل کېږي؟ اتخ چې کوم دی هغه افعال دي دې ته موږ په انګلیسي کې to be verb ویلی شو یا auxiliary verb هم ورته ویلی شو. اتخ موږ د فعل په توګه استعمالو. دا موږ سره بیا مختلف افعال دي، هغه د مختلفو ضمیرونو مطابق بیا موږ بدلو. دې ته کومکي افعال هم ویلی کېږي. بعض دفعه د کومک په طور موږ هم د دې نه استفاده کوو. بل دا جمله کې هر کله چې موږ د دې نه استفاده کوو دا د یو کس موجودیت، د یو کس کار، د یو کس موجودیت دا موږ ته ښیي. لکه یو کس وایي چې زه مثال ډاکټر یم یا زه په پلانکي ځای کې یم. نو دغسې جملو دپاره موږ چې کوم دی اتخ نه ډېره زیاته استفاده کوو. او په انګلیسي کې ډېر ملګري که کوم ملګري پوهېږي په دې باندې انګلیسي ګرامر دوی ویلی، نو اتخ چې کوم دی to be verb ته ویلی کېږي. صحیح دی؟ موږ سره کم اتخ افعال دي یا کم اتخ دي موږ سره په فرانسوي ژبه کې. اول دغه چې کوم تاسو له ما قوسونو کې درکړي دغه مختلف اتخ افعال دي موږ سره چې بیا د مختلفو ضمیرونو مطابق هر ضمیر سره خپل موږ اتخ فعل نه استفاده کوو. ټول نه اول چې کوم دی هغه موږ سره دی سوی. زه صرف تلفظ کوم، بیا تاسو وروسته د خپل ضمیر سره دی نه استفاده کولی شئ، د فاعل سره دی نه استفاده کولی شئ. بیا تاسو پوهیږئ. سوی. دویم چې کوم دی ا، دریم ا، څلورم ا. دا درې معنی یو شانتي تلفظ تقریبا لري، ولې صرف په سپیلنګ کې فرق دی. بیا موږ سره دی سم. صحیح دی؟ سم. ات، سون. دا موږ سره اتخ افعال دي. اوس موږ دلته ما تاسو ته لیست درکړی د مختلف ضمیرونو د فاعلونو چې کوم موږ یا دې ته سوجې هم ویلی کېږي. صحیح دی؟ لکه فاعل چې ورته موږ په پښتو کې وایو. فاعل هغه چاته ویلی کېږي د جملې کې د دې هغه څه رول دی چې څوک کار کوي. مطلب احمد مکتب ته ځي، احمد کار کوي، احمد لیکل کوي. دغه لیکل کول چې کوم دي دا کوم کار چې دا څوک کوي، دا احمد کوي. احمد دلته په دې جمله کې فاعل دی، کارکوونکی. بیا فرانسوي کې په تیر درس کې موږ تاسو ته ویلی و چې موږ احمد یو مرد یو کس یو هغه ته کله موږ مخاطب کیږو د نوم په ځای موږ یو پرونوم استعمالو چې هغې ته ویلی کېږي ایل. صحیح دی؟ نو دلته اوس هغه مختلف پرونوم دي دلته ما سره. ضمیر هم ورته ویلی کېږي، فاعل هم ورته ویلی کېږي. لکه ټول اول دی ژ سوی. ژ سره چې کوم دی سوی به موږ استفاده کوو. لکه زه یم چې زه یو شاګرد یم، متعلم یم. ژ سوی ایتودیان. صحیح دی؟ ژ سوی. سوی چې کوم دی دا اوس دلته اتخ د فعل رول لوبوي. دلته دا اوس د فعل رول لوبوي. دلته دا فعل دی او دلته دا فعل دا معنی ورکوي زما هغه کار، زما هغه پروفیشن، زما مسلک ښیي چې زه چی شی یم. صحیح دی؟ ژ سوی ایتودیان مطلب زه متعلم یم. ژ سوی ډاکټر، زه ډاکټر یم. صحیح دی؟ نو سوی چې کوم دی هغه موږ ژ سره استعمالو. او ژ مطلب زه. چوئے کله چې موږ یو کس ته مخاطبي او موږ ملګری انفارمل بیا موږ تو یا چو استفاده کوو. دریم چې موږ سره کوم دی ایل وس مذکر د مذکر دپاره، بالکل مذکر دپاره دی نه موږ استفاده کوو. چې کله یو کس یو سړی مردي نو هغې دپاره موږ ایل نه استفاده کوو. یا انګلیس کې موږ ورته وایو هی، ایلی. څلورم چې کوم دی ایلی. ال چې کوم دی هغه موږ جنکۍ یا ښځو دپاره مؤنث دپاره ته استفاده کوو. پنځم اونې
منګه استعمالو مطلب زموږ صحیح دی. خدا انفارمل دی، غیر رسمي دی. بیا لاندې شپږم نمبر کې تاسو ګورئ نوسم. نو چې کوم دی رسمي دی، د معنی مطلب هم دا دی چې موږ لکه کله موږ ډیر کسان ولاړ یو نوسم ایتودیان، موږ 15 کسان ولاړ موږ وایو چې نوسم ایتودیان، موږ متعلمین یو، موږ شاګردان یو. صحیح دی. وم وزت چې کوم دی وو تاسو ویلې په تیر شوي درس کې وو چې کوم دی دا مطلب تاسو د پاره یو نه ډیر کسان د پاره چې موږ ته مخاطبي استفاده کوو یا یو کس او کله فارمل مطلب اداراتو ته موږ لاړ شو رسمي ځایونو کې نو بیا موږ وو نه استفاده کوو که بیا موږ ته یو کس هم مخې ته ولاړي او هغه مخاطبي. اتم دی ایلسون. کله چې موږ سره ډیر مطلب موږ سره مذکر ډیر کسان موږ هغه په اړه باندې خبره کوو موږ وایو چې هغوی او هغه کله مذکري نو بیا موږ ایلسون نه استفاده کوو. نمبر 9 هم چې کوم دی هغه ایلسون چې کله ډېرې ښځې یا ډېر مؤنث ډېرې جینکۍ نو بیا موږ ایلسون سون دلته موږ ادخ ورب نه استفاده کوو. زه یو ځلې بیا په قراره تکراروم تاسو یې صحیح واورئ. je suis tu es il est elle est on est nous sommes vous êtes ils sont elles sont. صحیح دی. اوس یو 3 مثاله ما تاسو د پاره جوړ کړي دي، هغه کې مې دغه ادخ ورب راوړی دی او د خپل فاعل سره یا ضمیر سره دا ما راوړی. je suis étudiant، زه یو متعلم یم. il est docteur، هغه یو ډاکټر دی، هغه ډاکټر دی. nous sommes étudiants، موږ متعلمین یو، شاګردان یو. نو ادخ دا موږ د فعل په ځای استعمالو. دا مطلب ډېرې معناګانې ورکوي، د یو کس موجودیت ښیي، مطلب د یو کس هغه مسلک ښیي چې کله موږ وایو هغه ډاکټر دی، انجینر دی. نور د دې نه موږ مختلف معناګانې اخیستلی شو. دا ډېر یو ضروري فعل دی په فرانسوي ژبه کې، تاسو دې نه ډېر زیاته استفاده کوئ. نو تاسو ادخ ورب چې کوم دی دا صحیح زده کوئ، پریکټس پې وکئ. بل تاسو ته زه یو هوم ورک در کوم، یو کور دپاره کار در کوم. تاسو ټول 2 جملې جوړ کړئ او مال په کمنټ سیکشن کې خامخا ولیکئ. صحیح دی. زه به ستاسو ټولو جملې ګورم. ادخ افعالو سره 2 مثالونه جوړ کړئ او دا په کمنټ سیکشن کې ماته کمنټ کړئ. نو نننی درس همدومره و. انشاءالله زه به په راتلونکي ستاسو دپاره نور هم ډیر درسونه جوړوم. ډیرو ملګرو دا غوښتنه کړې چې دغه درسونه مه ودروه. انشاءالله دا به نه ودروم، تر اخره به دا درسونه موږ مخکې وړو. که تاسو هر څنګه پوښتنه لرئ خپله پوښتنه په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه تاسو ته خامخا جواب در کوم. نو مننه ملګرو، په مخه